زما ګرانو وروڼو او خویندو، څه وخت زموږ داسې دشمنان وي چا نه موږ خبر نه یو، او څه وخت داسې وي کوم نه موږ خبر یو. او الله ته دا هر څه معلوم دي چې څه وخت موږ ډېر یېرې کې تېرو. خو الله سبحانه وتعالی ویلي دي چې زه به ستا ازمیښت کوم یېرې سره. نو کیدای شي چې الله زموږ ازمیښت کوي په هغې خلکو دشمني سره کوم موږ پیژنو، او هغې خلکو دشمني سره کوم موږ نه پیژنو. نو ستاسو ژوند کې به داسې خلک راځي کوم به ستاسو مخ باندې مسکاویږي او شا باندې به ستاسو وار کوي. نو په داسې وخت کې زه څه کولی شم، او قرآن ماته څه وایي او څه لار ښیي. ځکه که ما داسې خلکو فکر کول شروع کړل او هغوی ما سره څه کوي، نو زه به ډېر غمجنه شم، او بیا به ژوند کې زه مخکې نشم وتلی. نو ماته پکار دی او ماته د دې ضرورت دی چې زه د ژوند کې مخکې وځم او هر سحر دې پاسم او خوشحاله دې یم، او هر ورځ دې زما زړه کې یو نوی عزم او خدای نه امید وي. نو د دې ځواب کې الله سوره نساء کې یو ډېره ښکلې خبره کړې ده. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله ډېر ښه پوهیږي او پیژني چې ستا دشمن څوک دی. نو الله ستا د حفاظت او تا سره مرستې لپاره کافي دی. نو نور څوک ته چې کوم هغې نه زیات طاقت لري، نو ستاسو زما حفاظت الله نه زیات ښه نور څوک هم نشي کولی.